سلامونه نیکې هیلې احترامات مو ومنئ ملګرو یو ځل بیا درته هرکلی وایو په هوپ انګلیش اکیډمي کې لکه څنګه چې موږ تاسو په بګنر 1 کلاس کې د انګلیسي ژبې د خبرو برخې موږ تاسو شروع کړي دي نو لومړی برخه مو مکمله پای ته ورسول دوهمه برخه مو په تیر درس کې وویلې چې پروناون دی د پروناون پر تعریف باندې وغږېدلو تعریف یې دا شی و چې پروناون موږ تاسو د دې لپاره کاروو چې مطلب بار بار موږ تاسو په جملو کې یو اسم تکرار نه کړو پروناون موږ تاسو دا شیان لرو چې هغه کولی سي د اسم ځای ونیسي د اسم په ځای کې موږ تاسو ترېنه استفاده کولی شو کارولی شو نو دغه پروناون چې دی ملګرو مکمل 11 برخې لري نن به موږ تاسو په دوه برخو باندې خبرې کوو چې وته ویل کېږي سبجیکټ پروناون او بل ته ویل کېږي آبجیکټ پروناون یعنی فاعل ضمیرونه او مفعول ضمیرونه پر دې باندې به خبره کوو ملګرو نو که چېرته دغه ویډیو مو خوښه سوه ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ او که څه نظر لرئ لاندې په کمنټ سیکشن کې مو خپل نظر زموږ سره حتما شریک کړئ او که دغه ویډیو څه معلوماتي ویډیو وه نو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ اول راځو موږ تاسې سبجیکټ پروناونز ته سبجیکټ یعنی فاعل پروناونز یعنی ضمیرونه څه شو پروناون ضمیر پروناونز ضمیرونه راځو موږ تاسو تعریف ته په تعریف کې موږ تاسو وایو subject pronouns are those pronouns which are used before main verb to function as the subject of sentence موږ تاسو په پښتو کې دا رقم تعریفولی شو چې فاعل ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې د اصلي فعلونو څخه مخکې د جملې د موضوع په توګه کارول شوي وي یا استفاده شوي وي اوس څو دانې دي دغه مکمل د فاعل ضمیرونه مکمل موږ تاسو کو وایو د ګرامر په لحاظ باندې و فاعل ضمیرونه موږ تاسو لرو ګوره دلته ما درته لیکلي دي I we you he she it they دغه و دانې چې دي دا څه شي دي فاعل ضمیرونه دي یعنی د فاعل ضمیرونه دي چې د فاعل اسم پر ځای باندې دغه ودانې موږ تاسو د فاعل اسم لپاره کارولی شو اوس راځو موږ تاسو مثالونو ته ګوره مثالونو نه مخکې زه یو خبره درته وکړم چې دا ودانې چې دي لکه I we you he she it they صحیح شو دغه ودانې چې دي لږ غوندې تشریح غواړي نو دلته که زه تشریح درکړم وخت زیات نیسي په دې باندې به ځان ته ویډیو تشریحي ویډیو به زه انشاءالله ستاسو لپاره جوړوم چې مثلا موږ تاسو وایو هی شي کنه لکه آی وي دا هر یو لږ غوندې تشریح غواړي لکه هی اوس موږ تاسو د څه شي لپاره استفاده کولی سو صحیح شو یوازې د نارینه انسانانو لپاره موږ تاسو نسو استفاده کولی د زیات شیانو لپاره موږ تاسو استفاده کولی سو همدا رقم د شي همدا رقم ایټ همدا رقم دی آی وي دا لږ غوندې یوزیجز لري استعمالات لري چې په کومو ځایونو کې موږ تاسو استفاده کولی شو اوس راځم دو جملې ستاسو لپاره لیکم تاسو په دې کې سبجیکټ پروناونس پیدا کړئ زه وایم چې we play cricket daily we play cricket daily موږ روزمره د کرکټ لوبه کوو په دوهمه جمله کې زه وایم I painted a picture ما یو تصویر رسامي کړ صحیح شو نو اوس په دې جملو کې تاسو دوه د فاعل ضمیرونه پیدا کړئ موږ تاسو ګوره په تعریف کې ویلي وو چې د اصلي فعلونو څخه مخکې او د جملې د موضوع په توګه موږ تاسو دغه سبجیکټ پروناونس کاروو نو اوس دلته اصلي فعلونه کوم یو دي اوله جمله کې موږ تاسو وایو چې پلی چې دی دا ورب دی نو له دې څخه مخکې یعنی اول چې موږ تاسو لرو وی دا چې شي دی سبجیکټ پروناون دی په دوهمه جمله کې زه وایم I painted a picture صحیح شو ما یو تصویر رسامي کړی وو صحیح شو I چې شي سو سبجیکټ پروناون سو ځکه چې زه فاعل یم نو زما ضمیر چې شي دی دلته زما نوم نه دی اخیستل شوی دی زما پر ځای باندې ضمیر کارول شوی دی چې I دی صحیح شو نو اوس I چې شي سو سبجیکټ پروناون سو اوس راځو موږ تاسو دوهم ته آبجیکټ پروناون موږ تاسو وایو راځو موږ تاسو اوس د object pronouns definition ته are those pronouns which are used after main verb to function as the object of sentence پښتو کې تعریف ته غوږ ونیسئ
د مفعول ضمیرونه د مفعول ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې د اصلي فعلونو څخه بعد او د جملې د مفعول په توګه باندې موږ تاسو کاروو. دا هم د سبجیکټ پروناونس په شکل باندې دي ودانې خو مختلف دي. صحیح شو. لکه موږ تاسو د سبجیکټ لپاره د پورتنی چې ما درته لیکلي دي I we you he she it they دغه ودانې چې دي دا د سبجیکټ پروناونس دي او د مفعول پروناونس چې راځي هغه بیا دا رقم موږ تاسو ویلی سو لکه د I لاندې می د وی لاندې از د یو لپاره یو او د هی لپاره مفعول هم راځي د شي لپاره مفعول هر راځي او د ایت لپاره ایت راځي د دی لپاره دیم راځي. دغه مفعول ضمیرونه دي دا لاندې او لوړ چې دي دا د فاعل ضمیرونه دي. فاعل هغه چاته ویل کېږي چې هغه کار کوي، مفعول هغه څه ته ویل کېږي چې په هغه باندې کار کېږي. صحیح شو. نو مفعول ضمیرونه دا لاندې دي، لوړ چې دي سبجیکټ پروناونس دي. موږ تاسو راځو مثالونو ته. she teaches them هغه و هغوی ته درس ورکوي. صحیح شو. هغه هغوی ته درس ورکوي یا تدریس ورته کوي. اوس دا teach چې دلته مین ورب دی. اوس د اول سر کې چې راغلی دی she دا سبجیکټ پروناونس او دیم چې دی د مفعول ضمیر دی. صحیح شو. یا object pronouns ورته ویل کېږي. په دومره جمله کې موږ تاسو بیا لرو we break it موږ دا ماتو. اوس وی چې دی سبجیکټ پروناون دی یعنی د فاعل ضمیر دی. د فاعل اسم پر ځای باندې یو ضمیر کارول شوی دی، په دې خاطر باندې د فاعل ضمیر ورته وایي. او بیا موږ تاسو مین ورب په مابینځ کې لرو کومه کلمه چې د بریک دی دا مین ورب دی. او په اخر کې چې موږ تاسو ایت لرو دا په ځینو ځایونو کې د فاعل ضمیر هم راتللی سي او په دې ځای کې چې دی د مفعول ضمیر دی. صحیح شو. موږ تاسو په پورته ځای کې ویلي چې ایت هم د فاعل ضمیر دی او هم د مفعول ضمیر لپاره موږ تاسو کارولی شو. ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځای پورې وه. په سپیڅلي رب مو سپارم. ښه وخت ښې شېبې ولرئ. نو انشاءالله راتلونکو ویډیوګانو ته منتظر اوسئ. که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي در سره سبسکرایب کړی زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي.